أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به په پیج 67 باندې دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 5.9 دا اکټیویټي د سرګرمي به کوو. صحیح ده. رسټینګ چې ده، رسټینګ خو تاسو پیژنئ، رسټینګ مطلب زنګ کېدل، زنګ. صحیح ده. نو په دې کې دلته کې وایي ټیک نمبر 1 کې ټیک 3 ټیسټ ټیوبس اینڈ مارک دیم ایز A B C. 3 ټیسټ ټیوبس راخلئ، په هغې باندې مارکینګ وکړئ A B او C. صحیح ده. بیا نمبر 2 وایي ټیک واټر ان ټیسټ ټیوب A and put a nail in it. په ټیسټ ټیوب A کې اوبه راخلئ او په دې کې یو میخ چې دی دا پکې کېږدئ. صحیح ده. بیا نمبر 3 وایي ټیک boiled water in test tube B and put a nail in it. په ټیسټ ټیوب B کې boiled water راواخلئ، مطلب خټ کېدلي اوبه راواخلئ او په دې کې یو میخ چې ده کېږدئ. put few drops of oil on it. او په دې باندې یو څو قطرې د تیلو هم واچوئ چې دلته کې د تیلو یو لیر چې دی دا جوړ شي، یو پټ چې دی دا دلته کې جوړ شي. صحیح ده. بیا نمبر 4 وایي ډرای ټیسټ ټیوب C. ټیسټ ټیوب C چې دی دا ډرای کړئ. صحیح ده. خشکې کړئ، وچې کړئ پراپرلی باقاعدګۍ سره and put a nail in it. او په دې کې هم یو میخ کېږدئ. بیا وایي نمبر 5 seal the mouth of the 3 test tubes. د دې درې واړه ټیسټ ټیوبس دا خولي چې دا سیل کوي with cork. د کارک په مدد سره په کارک باندې دا سیل کوي، مطلب دا بندي کوي. صحیح ده. and leave them for few days in similar conditions. او دا دغه شانتي فری دی، په یو شانتي حالاتو کې دا فری دی د یو څو ورځو دپاره. صحیح ده. بیا دلته کې وګورئ in which test tube the iron nail became brown in color. په کم ټیسټ ټیوب کې چې دی نو دا میخ چې دا په کلر کې براون شو، د رنګ براون شو، مطلب دا زنګ شو. صحیح ده. نو په ټیسټ ټیوب A کې چې دلته کې په دې نقشې کې دلته هم درکړلی چې په ټیسټ ټیوب A کې د میخ دا کلر چې دا براون شوی دی، دا دته رسټ کاست شوی دی، دا زنګ شوی دی. نو د هغې وجه دا ده چې دی اوبه هم شته په دې ټیسټ ټیوب کې دننه، او په دې کې خو به ډیزالو اکسیجن هم خو بهر، مطلب د ده صحیح ښکاره ده. او دا اوبه چې دي نو مطلب دا د اټماسفیریک یا کم مطلب په دې ټیسټ ټیوب کې دننه بهر چې کم اکسیجن یا د هغې سره هم دی په کانټیکټ کې دی. صحیح ده. نو ظاهره خبره ده چې دې ته به رسټینګ کاس کېږي، ځکه اکسیجن، اوبه او آیرن دې درې واړه به ریاکشن کوي نو رسټینګ به کېږي. بیا وایي why in the test tube B boiled water was taken and oil drops were added. په ټیسټ ټیوب B کې موږ خټ کېدلي اوبه ولې واغستې او په دې باندې له پاسه د تیلو دا قطرې موږ ولې وغورځولې. نو په ټیسټ ټیوب B کې موږ خټ کېدلي اوبه ځکه واغستې چې د خټ کولو سره څه وشي چې کم ډیزالو ګیسز دي یا اکسیجن دی هغه ورسره الیمینیټ شي، ختم شي، مطلب د دې نه ډیزالو اکسیجن ختم شي. صحیح ده. ځکه چې په دې کې څه ناڅه مقدار د ډیزالو اکسیجن نو هم به د میخ چې دی به زنګ کوي. صحیح ده. د دې نه ډیزالو اکسیجن د خټ کېدو سره ختم شي او په دې باندې موږ له پاسه ډراپس د تیلو ځکه وکړو چې دلته یو لیر شان جوړ شي، که اټماسفیریک اکسیجن مطلب په ټیسټ ټیوب کې دننه په دې هوا کې که نور اکسیجن فرض کوي نو چې هغه د دې اوبو سره مکس نشي او د رسټینګ چې دی هغه کاز نشي، مطلب دا زنګ نشي. نو د دې دپاره ورته موږ دا یو رکاوټ دلته کې جوړ کړی دی چې د یو تیلو یو څو ډراپس چې دي هغه موږ په دې کې غورځولي دي چې دغه اکسیجن ورسره مکس نشي. صحیح ده. او بیا دا کم C نمبر کم ټیسټ ټیوب چې دی دلته کې. صحیح ده. نو in which test tube the change of color of nail was not possible. کم ټیسټ ټیوب چې دی پای کې د میخ دا رنګ بدل نه شو، دا ممکنه نه وایي ولې. نو هغه دا ټیسټ ټیوب دی چې په دې کې د میخ کلر بدلیدل چې دا پاسیبل نو. صحیح ده. او په دې کې د میخ دا کلر چې دا بدل نه شو. صحیح ده. او په دې کې هم بدل نه شو او خو د هغې وجوهات ما تاسو ته ووایي چې ولې. اوس په دې کې ولې بدل نه شو؟ نو یو خو خبره دا ده چې په دې کې اوبه نشته. صحیح ده. مطلب په دې کې دننه هوا چې ده هغه بالکل ډرای ده. صحیح ده. نو دا نمی وغیره که فرض که په دې کې وی په دې ټیسټ ټیوب کې دننه نمی وی، موایسچر وی، نو بیا پاسیبل و چې دی زنګ شوی وی. خو
یوازې اکسیجن چې دی نو هغه رسټینګ د هغې په وجه د یوازې اکسیجن نه رسټینګ نه کاس کېږي. صحیح ده. اوبه پکې هم پکار دي. نو اوبه په ټیسټ ټیوب کې دننه شته نه، ډرای دی بالکل، نو د دې وجې نه دا چې دی دې هم کلر بدل نه کو دی صحیح دی. صحیح ده. بیا لاندې وګورئ وای in this activity په دې سرګرمۍ کې you have observed تاسو مشاهده وکړه that in one of the test tubes the color of the nail changed چې په دې ټیسټ ټیوب کې په یو کې د میخ دا رنګ چې دا بدل شو. in this test tube په دغه ټیسټ ټیوب کې یا په دې ټیسټ ټیوب کې oxygen was present اکسیجن موجودو which reacted with iron چا چې ریاکشن وکړو د اوسپنې سره due to this reaction د دې ریاکشن په وجه باندې the color of the iron changed د اوسپنې دا رنګ چې دی دا چینج شو. صحیح ده. the change that occurred on the iron due to the action of oxygen and water is called rusting او دغه چینج چې دی دا تبدیلی چې دا دغه بدلون چې دی صحیح ده کم چې واقع شو په دې اوسپنه باندې په وجه د عمل د اکسیجن او د اوبو دې ته موږ وایو رسټینګ. آیرن پلس اکسیجن پلس واټر اوبه او اکسیجن چې کله د اوسپنې سره ریاکشن وکړي نو د دې نه موږ څه کاس کېږي رسټینګ زنګ کاس کېږي. صحیح ده. بیا وایي ډو یو نو تاسو ته پته شته ټو پریونټ آیرن فرام رسټینګ اټس سرفیس از پینټډ ود آیل اور کرومیوم چې د زنګ نه موږ اوسپنه بچ کړو که نه میټل سرفیس د زنګ نه بچ کړو نو د دې د بچ کولو دپاره موږ دا پینټ کوو. صحیح ده. په تیلو یا په کرومیوم باندې دې له موږ د تیلو یا د کرومیوم یو لیر چې دی دا ورکړی چې دې ته زنګ نه کاس کېږي دا زنګ کېږي نه ځکه تاسو به کتلي چې زیاتتر د تالې مالې وغیره دا یا مثال په طور نور د استعمال سیزونه شو لکه سلایي ماشین شو یا وغیره وغیره د هغې دا فرضي چې کوم دي که نه پارټس دا موږ لوبریکیټډ ساتو یا په تیلو باندې دغه کوو چې مطلب دا رسټینګ نه کاس کېږي چې دی ته مطلب خرابې نه شي. صحیح ده. په پیج نمبر 68 باندې به بیا موږ ډیفرنس بټوین فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز چې دا به ډسکس کوو انشاءالله. روانې ویډیو پورته سپارم په الله د الله په امان.